أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. آخري لیک او رسالې بیان درته وکړي چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په واسطه د عمان و پاچاهانو عبد او جعفر ته ولېږل سوه او هغو دواړو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وایي ما ته یې د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختیار راکړي او د هغه چا په مقابل کې چې زما مخالفت به کاوه دوی زما شک و مکان وه. د دغه قصې څخه دا معلومیږي چې دغه لیک د نورو پاچاهانو تر رسالو ډېر وروسته لیږل سوی دی او شاید د دغه لیک لیږل د مکې مکرمې تر فتح وروسته وه. اوس نو د دغه رسالو په لیږلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل دعوت د مځکې و اکثرو پاچاهانو ته ورساوه چې چا ایمان راوړي او چا انکار وکړي. په هر حال د هغه کافرانو فکر په دغه موضوع مشغوله سو او دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه او دین سره آشنا او باخبره سوه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالو او لیکو په باره کې معلومات وه چې د هغو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې د جزیرة العرب د شاوخوا پاچاهان څنګه و اسلام ته داخل سو. دغه د رسالو د لیږلو په موده کې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د شاوخوا و ځینو سرکشو قبیلو ته سریې یا ټولۍ لیږل کېدې چې د هغې جملې څخه دغه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجاع ابن وهب رضی الله تعالی عنه و هوازن ته ولېږي چې و هغو ته جزا هم ورکړه او غنیمتونه یې هم ځینې راوړه. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ټولۍ د غالب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و قدید او د بني ملوح قبیلې ته ولېږل چې غالب رضی الله تعالی عنه هم د هغو څخه غنیمتونه راوړه. حال دا چې دغه قبیله ډېره لو او قوي قبیله وه، ځینې وتښتېده او مسلمانانو یې حیوانات په غنیمت راوسته. سره د دې چې د مسلمانانو شمیر فقط 10 نفره و، خو د دغه کامیابۍ سبب دا و چې د دغه بنو ملوح د قبیلې مشر حارث ابن مالک خپل منظم لشکر د یو بل ځای د حملې او چورولو دپاره لیږلی و. په دغه وخت کې چې د هغو لشکر د حملې دپاره بل ځای تللی و، غالب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه او غنیمتونه یې هم ځینې رارهي کړه. کم وخت چې د مسلمانانو دغه کوچنۍ ډله د بنو ملوح څخه راووته د هغو لشکر راورسېدی او قوم حال ورته ووایه چې مسلمانانو حمله را باندې وکړه، زموږ مالونه یې واخیسته او حیوانات یې بوتله. هغه لشکر په مسلمانانو پسې رارهي سو. اوس نو د بني ملوح پوره لشکر په 10 نفرو مسلمانانو پسې دی. غالب رضی الله تعالی عنه وایي دونه رانږدې سوه چې موږ یې وینو. هغه پوره او کامل لشکر دی او موږ 2 نفره یو. دا مو یقین سو چې اوس مو نیسي او وژني مو.
موږ په دغه فکر کې یو. غالب رضی الله تعالی عنه وایي والله اسمان صاف و، هیڅ اوریځ نه وه چې یو وارې پر اسمان اوریځې پیدا سوې، څو باران شروع سو. هغه لښکر راپسې دی، قریبه ده چې راورسېږي، خو دونه شدید باران وسو چې سیلونه وبهېده. د سیل قدرت خو در معلوم دی چې موټر د باره سره وړي. په دښتو کې چې سیل راسي لکه یوه ډېره لو واله یا رود چې بهیږي او څوک نسي تر اوښتلی یا پورې وتلی. غالب رضی الله تعالی عنه وایي دغه لوی سیل زموږ مسلمانانو او د بني ملوح د کفارو په مابین کې وبهېدی او بهیږي. کفار نسی کولای چې تر دغه سیل راتیر سي او موږ الله جل جلاله د دغه سیل په واسطه د کفارو د شر څخه خلاص کړو. بیا نو د مؤته تر جنگ د مخه آخرنۍ سریه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیږل هغه د عمرو بن کعب رضی الله تعالی عنه سریه وه. دا سریه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 نفره ذات الاطلاع ته د دعوت دپاره ولیږل. ذات الاطلاع د وادي القرا و شمال ته واقع دی چې و شام ته ډېر نږدې دی. دغه سریه د جنگ او حملې دپاره نه وه بلکې د دعوت او د اسلام د تبلیغ دپاره وه. د دوی سره د جنگ دپاره اسلحه هم نه وه ورسره. دغه ډله 600 کیلومتره لرې د دعوت دپاره ولاړه. ورونو د اصحاب کرامو و همت او صداقت ته متوجه سي. 600 کیلومتره د کفارو په مځکه کې پیاده ځي چې هلته د الله جل جلاله و عبادت ته خلق راوبولي. ما او تا د اسلام دپاره څه کړي دي؟ څو دغه ډله نږدې و شام ته ورسېده. هلته د غساسینه قبیله په خبره سوه او حمله پر وکړه. بې له یوه نفره نور یې ټول شهیدان کړه. هغه یو نفر چې هغه هم زخمی سوی و خو شهید نسو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې حال او خبر وروړي. اوس نو د غسان د طرفه پر مسلمانانو څو واره تیری او تجاوز وسو. دا دریم وار دی چې پر مسلمانانو تجاوز کوي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د غسان قبیلې ته جزا ورکړي او د دغه مقصد دپاره مسلمانان راټول کړه. مګر د غسان قبیله تر اندازې زیاته لو قبیله ده او په عین حال کې د روم سره هم عهد او اتفاق لري چې د ضرورت په وخت کې به روم د دوی کومک کوي او بالمقابل د ضرورت په وخت کې به دوی د روم څخه دفاع کوي لکه امریکا او اسرائیل. نو د غسان د قبیلې سره جنگ آسانه کار نه دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غساسینو پر ضد د جهاد اعلان وکړي او وی فرمایل هر مسلمان چې و دغه جنگ ته وتلی سي باید ووځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټول 3000 نفر راټول سوه چې تر دغه وخته پورې دغه د مسلمانانو هغه لوی لښکر دی چې سره یوځای کیږي. دا اول وار دی چې د مسلمانانو د لښکر شمیر و 3000 نفرو ته رسیږي. مقصد دا چې د غساسینو د جنگ دپاره 3000 نفر مسلمانان سره یوځای سوه. دغه جنگ هغه لوی او سخت جنگ دی چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې کړی دی. دغه جنگ د نصاراو د ښارو د فتح کولو دپاره شروع او مقدمه بلل کیږي. دغه جنگ د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ سو چې د 690 عیسوي کال د اګست یا سپتمبر میاشت وه. مؤته یو کلی دی چې په شام کې د بلقا و ښار ته نږدې دی او د بیت المقدس څخه 2 منزله لرې دی. او د دې جنگ اساسي سبب دا دی لکه د مخه چې مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و پاچا ته لیک ولېږئ. په لار کې شرحبیل ابن عمرو الغساني پر پیښ سو چې دغه شرحبیل د شام د مځکې پر بلقا حاکم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یې ونیوی او بیا یې شهید کړي. د سفیر یا قاصد وژل دونه لوی جرم دی چې د جنگ تر اعلان لا هم لوړ دی. دغه کار پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر سخت او شدید تاثیر وکړي. نو ځکه یې دغه لښکر چې شمیر یې 3000 نفره و د غسان د جنگ دپاره آماده کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لښکر دپاره آمران یا قومندانان وټاکل. وی فرمایل د لښکر آمر زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دی. که چیرې زید ووژل سو بیا نو جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه قومندان دی او که بیا جعفر هم ووژل سو بیا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه قومندان دی او که هغه هم ووژل سو بیا د مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر خوښ او انتخاب کی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته سپارښت وکړي چې د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وژلو ځای ته به ورسي او د هغه ځای څخه به د اسلام په دعوت شروع وکړي. که اسلام قبول کړي خو ښه ده ښه او که اسلام نه کوي قبول نو د الله عز وجل څخه پر دوی مدد وغواړي او جنگ ورسره شروع کړي. او وی فرمایل د هغو کسانو سره چې پر الله کافران سوي دي په بسم الله او د الله په لار کې جهاد شروع کړي مګر هو غدر او خیانت به نه کوي، کوچنی او ښځه به نه وژني او نه به شیخ فانی سپینږیری وژني، نه به هغه څوک وژني چې تنهایی اختیار کړی وي او په صومعه کې ناست وي، نه به د خرما یا نورې درختې پرې کوي او نه به کم تعمیر نړوي. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر دغه د اسلام د جنگ قوانین دي، خو تاسې نن ورځ د هغو کسانو د جنگ د قوانینو سره قیاس کوي چې د بشر د حقوقو بیرغ یې په لاس کې نیولی دی، د ښځو او کوچنیانو د حقوقو نارې وهي. آیا دوی په خپلو جنګو کې د ښځو او کوچنیانو د سپینږیرو او بېطرفه انسانانو کم مراعت کړی دی؟ او که زهر آلوده بومان پر کورو او ښارو غورځوي چې د وژلو پرته د مریضوي آثار یې تر کلو کلو پاته کیږي. پر دې موضوع ډېرې خبرې کېدلی سي، خو هغه تبصرې به تاسې ته پرېږدم مګر د حق او عدالت په ترازو سره حکم وکړي. دغه لښکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ په حرکت امر کوي او لښکر هم د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړي. په دغه وتلو کې و دې ته اشاره ده چې د جمعې په ورځ سفر جائز او روا دی. که څه هم ځینې خلک په دې کې شک لري چې آیا د جمعې په ورځ سفر جائز دی که یا، خو دغه لښکر د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړي. هو د جمعې په ورځ سفر منع دی، خو هغه وخت چې د جمعې د لمانځه وخت داخل سي او لمونځ پر خلقو واجب سي بیا نو سفر منع دی. خیر، لښکر د غسان و طرف ته حرکت وکړي مګر عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د لښکر څخه پاته سو، ځکه هغه د ځان سره فکر وکړي چې لښکر د حرکت او وتلو په وخت کې کرار ځي، خلق ځانونه سره یو ځای کوي او خپل ضروریات پوره کوي. نو دی رضی الله تعالی عنه د لښکر سره نه ووتی، ویل د جمعې لمونځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ادا کم او بیا به په لښکر پسې ورهیسم او ورسېدلی سم. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دلی دی
نو ویل ولې پاته سوی یې؟ عبدالله ویل یا رسول الله زه په لښکر پسې ورسېدلی سم، دا مې خوښه وبلل چې د جمعې لمونځ ستا سره وکم او بیا پسې وررهي سم، ځکه د ده په فکر د جمعې لمونځ او هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا ډېر لوی ثواب دی. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته یوه ډېره لو خبره وکړه چې زموږ ټولو دپاره درس او عبرت دی، بلکې دینی معلومات دي چې په دینی اعمالو کې مو د هر شي په درجه او مقام خبروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قسم په الله که د مځکې د مخ ټول شیان خیرات کې، هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کم اجر او ثواب وو هغه ته به نه ورسېږي. ورونو ښه متوجه سئ، هغه ثوابونه چې د مجاهدینو دغه د سهار په تګ کې موجود وه، ویل که ته د مځکې د مخ ټول موجود شیان خیرات کې، خو ثواب یې د هغه ثواب سره نه برابریږي چې دغه مجاهدینو فقط دغه د سهار په تګ کې ګټلی دی. هغه نور جنگ او ستړیا، لوږې او زحمتونه چې و دوی ته ورسیږي، د هغو د اجر او ثواب پوښتنه خو مه کوه. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل. ورونو د دغه حدیث شریف روایت امام ترمذي رحمه الله کوي. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل. خلق ورته ویل څه شي دې ژړوي؟ عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ویل والله زما سره د دنیا محبت نسته او نه مې تاسې یا ستاسې ملاقات ته ډېر شوق دی، خو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د قرآن مجید یو آیات واورېدی چې په هغه کې اور ذکر سوی و وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، چې دا د سورت مریم 1 نمبر آیات دی. یعنی ستاسې څخه هیڅوک نسته مګر و دغه اور ته د دوژخ واردېدونکی یا ننوتونکی دی چې مؤمنان پر پل صراط تیریږي او تر هغه لاندې اور دی او کافران ورلویږي، او دغه پر اور تیرېده ستا رب یقیني حکم پر کړی دی. نو زما ژړا دغه د اور د بیرې څخه ده. ورونو دی خو د ثواب دپاره پاته سوی و او لمانځه ته راغلی، مګر ثوابونه هلته وه. نو ځکه ویل د اور د بیرې ژاړم، او بیا یې وویل الهي ستا په لار کې شهادت در څخه غواړم. خیر، د مسلمانانو لښکر حرکت وکړي او د لښکر د حرکت خبر شاوخوا نشر سو. د مدینې منورې د یهودو څخه یو نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا محمد، موږ ته په تورات کې ویل سوي دي که یو نبي د خلقو نومونه په داسې طریقه سره یاد کړي، که فلانی ووژل سو بیا فلانی، او که فلانی ووژل سو بیا فلانی، هغه نفر ټول وژل کیږي. حتی که د 100 نفرو نومونه هم یاد کړه هغه ټول وژل کیږي. یعنی تا اوس د خپلو درو قومندانانو نومونه یاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې وه. د دې لښکر سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې نوی مسلمان سوی و هم ملګری دی. لښکر د غسان پر طرف رهیسو. هلته بیا وروم ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی، ځکه د غسان رئیس او حاکم چې حارس نومېدی د روم پاچا هرقل ته حال ولېږي چې یا قیصر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لښکر را رهیدي او زموږ او ستاسې په مابین کې داسې عهد او پیمان دی که پر موږ چا حمله کول تاسې به مقاومت کوئ، او که پر تاسې چا حمله وکړه موږ مقاومت کوو. او اوس هغه دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر موږ حمله کوي. ورونو دلته نو د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد د غساسینو کومک کوي که یا، مګر پر هرقل دنیا غالبه سوې وه، هغه مرتد او کافر و. غسان ته حال ولېږي چې هو زه ستاسې سره یم
او 100,000 یا 100,000 نفره جنگي لښکر یې ورته راولېږي، نو د غسان و قبیلې ته 200,000 نفره سره یو ځای سوه. 100,000 نفر یې خپل درلوده او 100,000 نفر د روم قیصر ورته راولېږل. اوس نو د کفارو په دغه 200,000 نفریز لښکر کې 50,000 د آس سپاره وه. او دا هم درته معلومه ده چې په جنګو کې پر آس هغه قوي او مشهوره پهلوانان سپرېده. دلته وغسان ته دونه لښکر سره یو ځای سو چې مسلمانانو یوازې دا نه چې هیڅ وخت یې د دونه لښکره سره جنګ نه دی کړی، بلکې لیدلی یې هم نه دی. اوس د مسلمانانو لښکر د دشمن په شمیر هیڅ نه دی خبر او ورهی دی. او هلته روم او غسان د معلوماتو د پاره و مخته جاسوسان را لېږلي دي چې په دغه جاسوسانو کې یو نفر د سدوس په نامه سره موجود و او د شرحبیل ابن عمر ورور دی. هغه شرحبیل چې د غسان د رئیسانو څخه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کی. نو سدوس د جاسوسۍ دپاره را رهي دی، مګر د مسلمانانو د لښکر قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه هم د کشف او معلوماتو دپاره نفر لیږل او هلته به په مخ کې ناست وه او کمین به یې نیولی و. نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولۍ دغه سدوس او د هغه ملګري ونیول او ویې وژل. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد انتقام او بدله سوه چې تر جنگ د مخه واخیستل سوه او د غسان د قبیلې د یوه رئیس ورور ووژل سو چې دې کار نور هم د روم او غسان د قبیلې قهر او غضب ورزیات کړي. د مسلمانانو لښکر بیا هم د شمال پر طرف رهي دی، څو په معان کې یې واړول. معان د شام په مځکه کې د یوه ښار نوم دی چې د حجاز و شمال ته نږدې دی. په دغه وخت کې د مسلمانانو استخباراتو دا خبر ورته راوړي چې هرقل د 100,000 نفرو سره د بلقا په مځکه کې اړولي دي او هلته د ده د لښکره سره د غسان د قبیلو 100,000 نفره نور هم یو ځای سوي دي چې په دې حساب د دشمن د لښکر شمیر 200,000 نفره کیږي. اوس چې مسلمانان په معان کې دي او دوی ته دا خبر ورسېدی چې د دشمن لښکر 200,000 نفره دي، د مسلمانانو په حساب کې هیڅ دا نه وه چې دوی به د 200,000 نفریز دشمن سره مخامخ کیږي. ناببره په دغه مځکه کې چې د خپل مرکز څخه هم ډیر لرې وه دا خبر ورته راغلی. نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو مشران سره راټول کړه. د مهاجرینو مشران، د انصارو مشران، د لښکر مشران ټول سره یو ځای سوه او مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. موږ 3,000 نفره یو او دشمن 200,000 نفره دی، لکه یو دریاب چې را رهي وي. ستاسې څه فکر او نظر دی؟ مسلمانان په حیرت کې دي. په معان کې یې 2 شپې تیرې کړې او په دغه باره کې مشورې سره کوي، خو دا مشورې فقط پر 2 نظریو وې. یو نظر دا و چې ویل جنګ ورسره کوو، او بله نظریه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به حال ولیږو، شاید نور مدد او کومک را ولیږي، یا به مو په جنګ کولو امر کې نو به جنګ کوو. د دوی په مابین کې هیڅ داسې څوک نه و چې ودې وایي بیرته به پر شا ولاړ سو. ورونو، دغه همت او جرأت، شجاعت او شهامت ته وګورئ. 3,000 نفر د 200,000 نفرو په مقابل کې جنګیږي. صحابه کرامو 2 ورځې د دغه 2 نظریو په باره کې مشوره وکړه چې یا جنگ یا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.